बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुना मलगरो, सहार په خیر। په دې ویډیو کې په while loop او do while loop باندې کار کوو. یعنی what is different between while loop and do while loop. د while loop او do while loop ترمنځ فرق توپیر څه شی دی؟ نو په دې ویډیو کې په همدې باندې خبره کوو. اول دا چې while loop څه ته ویلی شي. while loop د یو پروګرام یا د یو سټیټمنټ یو برخه څو ځلې تکرار کولو دپاره استفاده کیږي یوز کیږي. یا موږ داسې ویلی شو while loop یو پروګرام یا یو سټیټمنټ بار بار تکرار کول یا د یو پروګرام یا یو سټیټمنټ یو برخه بار بار تکرار کولو ته څه ویلی شي؟ while loop وایي. while loop موږ کله استفاده کوو؟ کله چې تکرار شوی نمبر چې وي نوٹ پکس وي، نو موږ څه یوز کوو؟ while loop یوز کوو. نو که تاسو نه څوک تپوسي کې while loop څه ته ویلی شي، نو تاسو ته while loop د یو پروګرام یا د یو سټیټمنټ یو برخه بار بار ایکزیکیوټ کول، بار بار رن کولو ته while loop وایي. یا موږ داسې ویلی شو while loop د یو پروګرام یو برخه تکرار کولو ته while loop وایي. while loop که تاسو نه څوک تپوسي کې while loop موږ په کوم ځای کې استفاده کوو یا while loop موږ څه وخت استفاده کوو؟ کله چې تکرار شوی نمبر پکس نه وي موږ while loop یوز کوو. نو راځو do while loop ته. do while loop څه شی دی؟ do while loop هم همدا خبره ده لکه څنګه چې موږ while loop ویلي چې یو پروګرام یو برخه بار بار تکرار کولو ته ویلی شي، همدغه شان do while loop تعریف هم همداسې دی. do while loop د یو پروګرام یا د یو سټیټمنټ بار بار تکرار کولو ته do while loop وایي. یا څنګه چې دلته کې زموږ سره لیکلی شوی دی do while loop د یو پروګرام یو برخه بار بار تکرار کولو ته څه ویلی شي؟ do while loop وایي. موږ do while loop کله استفاده کوو؟ کله چې تکرار شوی نمبر پکس نه وي. نو د while loop او do while loop ترمنځ همدې ځای پورې هیڅ فرق نشته، ځکه while loop کې موږ ویلي چې د یو پروګرام یو برخه بار بار تکرار کولو ته while loop وایي. while loop موږ کله استفاده کوو؟ کله چې تکرار شوی نمبر پکس نه وي. نو همدا خبره په do while loop کې هم ده. د یو پروګرام یا د سټیټمنټ بار بار تکرار کول یا د یو پروګرام یا د سټیټمنټ یو برخه څو ځلې تکرار کولو ته do while loop وایي. کله موږ do while loop یوز کوو؟ کله چې تکرار شوی نمبر نوٹ پکس وي. نو فرق اوس به تاسو وایئ چې فرق نو د while loop او do while loop ترمنځ فرق څه شی شو؟ فرق یې دا ده and you must have to execute the loop at least once. ګورئ زمونږ پروګرام کم از کم یو ځل ایکزیکیوټ کیږي په do while loop کې. له نوم نه واضح هم معلومیږي do while loop. do مطلب اجرا کول. اول چې دی دا کار کوي هغې نه پس ته بیا کنډیشن ګوري چې پروګرام څه وایي، او while loop اول کنډیشن ګوري. نو تاسو ته په دې باندې اگزامپل کار کوم، نو انشاءالله تاسو په دې باندې بیا ښه پوه شئ. زه ورته وایم نمبر مساوي دی د یو سره، دلته ورته وایم چې while دلته ورته وایم اس آوټ کا ماته مثلا زه ورته وایم چې افغانستان. صحیح، دلته مې ورته ویل افغانستان ماته اس آوټ کا، او دلته نمبر سره څه کوه یو پلس کوه. دلته کې زه ورته وایم چې نمبر له لسو نه شروع شوی دی، کنډیشن ورته زه ږدم چې دا نمبر چې دی لیس دی ایکول دی له 1 سره. صحیح ده، ما دلته کې کنډیشن غلط کېښوده. نو کله چې زه پروګرام رن کما دا وګورئ ما ولیکل چې INT نمبر 10. صحیح ده، او دلته مې ورته کنډیشن مې ورته کېښود چې while loop کې چې دا while، او دلته مې ورته ویلي چې نمبر چې دی دا لیس دی ایکول دی له 1 سره. یعنی ما ورته ویلي چې لس چې دی دا کوچنی دی له یو نه. نو کنډیشن غلط دی که نه؟ دلته مې ورته ویلي چې ما ته افغانستان پرنټ کوه. نو زه ګورم چې ما ته داسې څه راکوي. نو زه پروګرام رن کوم هیڅ هم موږ ته نه راکولی کېږي. دا وګورئ هیڅ هم نه شو کېږي. که چېرته زه همدغه کار په do while loop کې وکړم، دا زه کمنټ کوم، ګورئ هوبهو همدغه اگزامپل زه په do while loop کې کار کوم. دلته ورته وایم INT num1. صحیح ده، دلته ورته وایم چې num1 10، دلته ورته وایم چې do s out که ماته افغانستان. صحیح ده، او دلته ورته وایم چې یو څه کوه پلس کوه ورسره. دلته ورته وایم چې while
کنډیشن ورته کتم کنډیشن می الته څنګه کنډیشن چې خه اقشان غلط کنډیشن دلته هم دم ورته نمبر 1 چې دی دا لیس دی ایکوال دی له 1 سره. اوس چې زه پروګرام ران کما نو ماته به په سکرین باندې یو پیر د افغانستان نوم څه کیږي شو کیږي. ګورې زه پروګرام ران کوم دا ګورې یو ځل ماته د افغانستان نوم راکړلی شو لیکن همدغه پروګرام کوم چې موږ په ډو وایل لوپ کې ولیکه همدغه هو همدا شی موږ په ډو وایل لوپ په وایل لوپ کې هم کار کوو. ګورئ نمبر چې دی دا مساوي دی د 10 سره دا فرق نه کوي دا وریبل دا 400 لیکل د ما نمبر لیکل ته مې نمبر 1 لیکلی صحیح ده دلته مې نم لیکل ته نم 1 دا فرق نه کوي دا خو وریبل دی صحیح ده. نور ما ورته لیکلي چې دا مساوي دی 10 سره دلته مې ورته لیکلي مساوي دی د 10 سره دلته مې کنډیشن چې څنګه یې خالته مې کنډیشن هم همدای ښه. نو فرق دا دی چې وایل لوپ چې دی دلته اول کنډیشن دی نو وایل لوپ اول کنډیشن ګوري هغې نه پس کوم سټیټمنټ چې تا ورکړی چې پرنټ کا هغه درته وروسته بیا پرنټ کوي نو دی اول کنډیشن ګوري دلته کې کنډیشن ته راځي ګوري دلته 10 څه شی دی دلته کې نمبر چې دی هغه 10 دی نو دی ګوري نمبر خو 10 شو. اوس آیا دا 10 داسې دی دې مطلب دا دی دغه 10 لیس ایکول دی له 1 سره که نه نو دغه شرط چې دی دا غلط دی ځکه نمبر چې دی دغه لس چې دی نمبر چې دی لس دی که نه نو دغه لس چې دی دا لږ نه دي د یو نه دلته ما ورته لیکلي چې دا لږ دي له یو نه دا خبره غلطه ده. نو د دې وجې نه کله چې کنډیشن غلط دی نو وایل لوپ چې دی هغه موږ ته هیڅ هم نه شو کوي په سکرین باندې ځکه چې کنډیشن غلط دی پروګرام سټاپ کیږي. او ډو وایل لوپ کې ما ورته ویلي چې دا نمبر چې دی دا لس دی صحیح د نمبر دی د لسو نه شروع شي او زه ورته وایم چې دا ماته پرنټ کا نو دلته کې ما ورته ویلي ډو ګورئ که د ډو معنا ته ګورئ ډو کردن عمل کردن انجام دادن نو د چی کوي اول چې د عمل کوي ډو چی کوي اول عمل کیږي اول هغه کار کوي کله چې هغه کار وکړي هغې نه پس بیا سوچ کوي. د ډو معنا خو تاسو خو پوهیږئ چې ډو معنا عمل کول یعنی یو کار کوي هغې نه پس ته دا بیا سوچ کوي چې هلکه دا کار ما صحیح وکړه که غلط. اوس ډو همدا خبره ده اول ډو چې دی اول دا کار کوي اول دا سټیټمنټ موږ ته پرنټ کوي هغې نه پس ته بیا راځي کنډیشن ګوري چې کنډیشن کې څه دي نو کنډیشن ته چې کله راغی وکتې چې کنډیشن خو غلط دی نو دا چې کېږي سټاپ کېږي. نو زه پروګرام بیا رن کوم ګورئ یو ځل موږ ته د افغانستان نوم پرنټ کیږي نو اول ډو کیږي هغې نه پس ته بیا څه کیږي بیا سوچ کوي او بیا کنډیشن چک کیږي. نو د وایل لوپ او ډو وایل لوپ خلاصه وایم چې د وایل لوپ او ډو وایل لوپ ترمنځ توپیر یوازې دا دی چې ډو وایل لوپ پروګرام کم از کم یو ځل زموږ پروګرام څه کیږي اجرا کیږي. ګورئ که زه راشم زه ورته دا هم له منځه وړم صحیح ده دا مې لرې کتې پلس پلس مې هم له منځه ویوړو. ګورئ که زه بیا هم رن کوم پروګرام ماته یو ځل پروګرام رن کیږي چونکې دا هم یو مسټیک دی صحیح ده. ګورئ هغه ما ورته ونه ویلې چې نمبر ماته یو جمع کوه نو دا هم بیا هم ماته پروګرام څه کیږي سکرین باندې ماته یو پیر د افغانستان نوم شو کیږي که زه پروګرام رن کما. نو ډو وایل لوپ او د وایل لوپ ترمنځ همدغه یو توپیر دی چې کم از کم پروګرام زمونږ څه کیږي یو ځل په ډو وایل لوپ کې اجرا کیږي او په وایل لوپ کې نه اجرا کیږي که چیرې کنډیشن غلط وي.